یو صحابیو د هغه بیبي وه، د دواړو یو بل سره ډېره مینه او محبت و. دومره محبت و د دواړو یو بل سره چې لکه د ښه خاوند او د ښه ښځې یو بل سره کومه مینه او محبت دي. او ښځه هم د دې خاوند ډېره خوښه وه، او د خاوند د دې ښځې هم د خپل خاوند ډېر زیات خوښ وه، او د ښځې د دې خاوند ډېر زیات خدمت به کو. چې کور ته به رادننه شو، بس لوټه به یې ورته لاس کې نیولې وه، ډوډۍ به یې ورته لاس کې نیولې وه. که ده به د خولې نه خبره نه ویستې نو ښځې به وله شی راځغله و. دقه رنګې د دې خاوند هم دا ښځه خوښه وه چې د ښځې د خولې نه به ټکې نه وتې چې ده به وله فوراً هغه پوره کو. د مینې ژوند یو بل سره تېرېده. یو ځل سره دواړه کور کې یو بل سره ناست دي. دا خاوند یې ښځې ته وایي ښځې داسې مینه به د چا یو بل سره لکه زما او ستا چې ده. یاره وایي ګمان نه کوم، زما او ستا یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه ده. وایي خاونده ستا لږه کمه ده. نه ښځې دا څه وی؟ نو وایي کوس مې درته یو شی یاد کړي، یو خبره مې درته ووایي وبیا نه منې. وایي ستا خبره نه منم، ته خو ما ته لاس په نامه ولاړې او زما هر خدمت کې، او زه به ستا خبره نه منم. قصه اوږده ده خو دې درته بالاختصار ویم. وی وایه څه وی؟ وی واده وکړه. وی واده مې ده د سره. وی ګورې هسې نه واده وکړې او بیا راله هغه خپله خبره پوره نه کړې. وی ګوره بې وادې د ستا خبره پوره کوم، او چې تا رانه واده واخېسته نو خامخا به پوره کوم. وی ښه ما له طلاق راکړه، ما جدا کړه. خاوند حق دک حیران شو، ښځې لیونی که روغې چې چېرې در باندې شو؟ زما نه څه نیمګړتیا محسوسوې نه، زه دې بدې شم نه، خوښ مې ډوډۍ دله راوړم او ډوډۍ هم راوړې، جامه چې تا کومه غوښتې ده دله راوړم او هغه هم راوړې. په مانځه او دستې نه یم خوښ، لمونځ او دست روجې هم نسم ویله، دینداره مې په دیندارۍ مې هم خوښې. غصه قسم چاته مې درته خوړلی دی، غصه مې درته کړې ده، وهل ټکول ویې نه دا دې هم نه دي کړی، بیا طلاق ولې غواړې؟ بس وی ګوره زما او ستا خبره ده، تا ما ته ووایې چې کم شی غواړې در کوم بدل، او ما د نو طلاق غوښتې مال طلاق. وی بل څوک څوک دې خوښ دي؟ وی ښځه ورته وي زما دې د الله په ذات قسم یې که په دنیا کې مې ستا نه بل څوک زیات خوښي. ښه نو چې زه طلاق درکړم، زما نه دې بغیر بل څوک خوښ هم نه دي، ته به کې څه؟ زه خو دې حیران کړم، څه دې ضرورت دی وایه، څه نیمګړتیا دې ما نه لیدلي، ما ته هغه وه چې دله پوره کړم. او که زما په ذات کې د څه نیمګړتیا وي نو بیا مو وایه چې دله پوره کړم. او که زه دې نیم خوښ او هسې زما د مخ د وجې نه وی چې ته مې خوښې نو هم وایه، زه پرې نه خفه کېږم، بیا هم طلاق در کوم. نه نیم خوښ ټیک ته بل څوک به دې خوښي. وی دا ټول نشته، زه راته د الله په ذات قسم خورم چې خوښ مې هر څه مې پوره کې، او چې څه مې ویلي دي زما نه په دې مخ د ځمکه بل څوک ستا نه زیات خوښ هم نه دي په بندګانو کې نبي علیه السلام نه پس. خو بس تا یو ټکې ووایې او زه هغه ټکي متعلق تا نه طلاق غواړم. وی ښه داسې کار دی، راځه چې ځو نبي علیه السلام سره مشوره کوو. حضور پاک مبارک کو جمع دی موجود دی، هغه نه به تپوس وکړو، ته به هم خپله خبره وکړې، زه به هم وکړم. که وایې چې طلاق وله ورکړه خو ډېره ښه ده، او که وایې چې مې ورکوم نه به در دوی دا چې دواړه روان دي. سړی ډېر فکرمند دی چې خدای دا څه په مصیبت کې مبتلا شو، ښځه څه دماغو کې رالل، څه چلو شو؟ په لاره روان دي د خاوند خو ټینشن کې دی، سوچ کې دی، فکر کې دی. یو تیندک یې وخوړه او په ځمکه راپرېوت، او چې راپرېوت دا وجود یې وینې شو او وینه ترې روانه شوه. دې ښځې زر لاس ورکړه ور اوچته یې کړه او وینه یې ترې پاکه کړله. دغه سړي وایي طلاق نه غواړم. یا ښځې څه مسله دې جوړه کړې ده چې روغه یې وي او روغه نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کوو، اوس وایي طلاق نه غواړم، څه چلو شو؟ وایي ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث اورېده. حضور پاک فرمایي چې کوم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي، بیماري او کړاو نه راځي، دی د خدای نه لرې دی، خدای ته نږدې نه دی. نو ما په تا چې ته بیماري نه ده لیدې، درد مې د باندې نه دی لیدې، تکلیف مې د باندې نه ولیدې، نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښې ډېر خشته ډېر زما خدمت کوې، خو دا مې در کې نه ولیدې. نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم؟ د خدای نه لرې دی زه به پې څه کوم؟ صحابیات و که نه هغه خلک و، بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه وې، صحابیات و. نو ما چې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم؟ چې درز دې وخوړه او وینه در نه وورته که نه نو پته ولګېده چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق. اشد الناس بلاء
د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت به په پیغمبرانو راځي الانبیاء ثم الامثل فالامثل. نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و، اوس مې تهجد شروع کړی د تسبیح مې لاس کې هغې شي ذکر و اذکار کوم، علماو سره ناسته پاسته کوم، تاسو درس لم کله کله راشم او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې ما او کله ذهني ټینشن ویم دا د قبولیت نښه ده. پوه شه چې دا اعمال د الله ته قبول دي، الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي، او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي. یو سړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول هم زما در سره ډېره زیاته مینه وي. اوره دې حدیث ته متوجه ته رښتیا وی او وی ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه. چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور روانې لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه روانې. دا به نه وی چې دا جوړ د خدای زه بدي شم. که ته پکې چغې وی او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی، او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی، الله راوسته او الله به یې لر کوي، دا د خدای قهر نه دی، دا د خدای رحم دی، خدای دې ځان ته نږدې کوي. مسله به دې سره ذهن اغشتي انشاءالله. نو حضرت نوح علیہ السلام هم غریب په پریشانۍ کې دی چې خدای زه څوک هم دې قوم سره دا کشتۍ مې جوړه کړه، دې کې به ژوند څنګه تېروم، دا مسلمانان به څنګه ورخېجوم. ګوره مصیبت تکلیف خو په پیغمبر شته، غلبه د حق د آخره کې. الله وی دا زما کار دی، ته کشتۍ جوړه کړه. چې کشتۍ جوړه کړه وی دې قوم سره دې څوک قوم ته خو به اوس خیرې وکړمه، ته به الله قبول کړي، خو دې کشتۍ ته به څنګه خېجمه. د شپې چې د یو کس ته پاکستۍ کې خدای پاک پې مرض راوست د نوح علیه السلام په قوم. داسې بیماري پې راغله د سرمنې دا بیماري چې خارښت پې ولګېد او دانې پې راووتې او دننه په ژبه یې هم راووته او په کولمو کې هم بیماري راووته. داسې بیماري د سرمنې کینسر، لاسونه خپې به یې ګرول او نو وینه اوبه به تې به دی. علاج د یو بل نه ولګېد بې د مسلمانانو نه باقي د نوح علیه السلام ټول قوم په دې مرض کې مبتلا شو. وبا غوندې مرض و، ژبه هم پخه شوه، دانې راوختې، په لاسونو هم راوختې، دننه هم قصه ګډوډه شوه، علاج کې نه جوړېږي. یو کس هم په هغې کې حرامي تللی دی او د هغه کشتۍ په غاړه ناست دی او دسمات یې پکې کوي، پکې ورښویېدلی دی، په کشتۍ کې پرېوته، په هغه خپلو غولو کې او په هغه متیازو او په ګندګۍ کې ځان چې ترې راووته او لال ویلمبل جوړ شو. هلکه دې سره خو زه جوړ شم د کشتۍ سره، تلل به پکې به یې غوپې والې، ورتلل به په هغه کشتۍ کې به غوپې والې، ښځې به هم تلې او سړي به هم تلل او بیا دننه هغه اوبه به یې څکلې چې دننه وجود هم ورسره جوړ شي، الله به جوړول. د پلیت دپاره پلیت علاجي، پلیت دپاره پاک نه، پلیت دپاره پلیت علاجي، هغه څه به جوړېدل. په اخره کې د کشتۍ هغه ګن خلاص شو، دوی لا پکې مرضونه شته، بیا به د بار نه په بالټو کې اوبه راوړئ او کشتۍ به وینځله، هغې باندې به په غاړه اوبه اچولې، صفا کوله به یې وینځله به او په هغه چې داسې پیشي شکله لکه سړی چې خپل پلیټ پاکوي او خپله جامه پاکوي، د هغې نه پس څنګه چلو شو. وګوره کشتۍ داسې تام نه شوه پاکولی لکه چې ما درله پاکه کړه. کولی شي الله که نه شي کولی، د الله ډېر لوی قدرت دی. وی څوک هم وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک. خدای چې دې کافرو کې یو هم پرې نه دی. الله که دا پاتې شو دا اویا سده پاسه ما مسلمانان کړي دي، الله دا راله واپس ګمراهان کوي، خواري مې ډب ته غورځېږي، دا واپس کافران کوي راته. ولا یلیدو الا فاجرا کفارا. او ډېر صبر مې وکړه چې بچي به نیکان پیدا شي، نو چې هغه بچي او نوسي ته کم پیدا شو هغه د دوی نه زیات پالي فلامو دي، هغه لارامیان دي، نو بچو نه هم دا خیر تمه نشته او دا هم راله نقصان را کوي. الله وی ښه اوس کشتۍ ته دې مسلمانان خېجوه، د اوبو په ځای کې په تنور کې الله اوبه راوخېجولې، اسمان ته حکم شو اوبه راووروه، ځمکې ته وی اوبه راوکوټ کوه. نوح علیه السلام سره د هغې مسلمانانو الله بچ که او باقي قوم ټول مردار تباه هلاک شو. الله نه وی ان الباطل کان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اخیری نتیجه بیا د حق او د باطل په جګړه کې د چا ګټه ده، بیا د حق باطل ختمېدو والا. ازمایش به راځي، په پیغمبر راغلی په موږ به څنګه نه راځي.
د پیغمبر په بچو راغلی په موږ به څنګه راځي؟ موږ خو خدای ته د پیغمبر نه زیات نږدې نه یو، پیغمبران زیات نږدې دي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره څومره تکالیف د وطن نه ووتو، پلار وشړه، ځه وهجرني زما ما پرېږده په مخه دې ښه، قوم وشړه او په خپله به یې پلار ته آزر او نمرود بادشاه ته به وې بادشاه سلامت ګورې زما دې زوی کې دا نقصانات دي ښه، ستا د خدایانو بد وی او که سبا درته پته ولګېده نو چې ما پکې نه رانیسي ما غاړه خلاصه کړې ده. دومره یېرېدل د بادشاه نه. هغه بیا هم ابراهیم علیه السلام لګیا دی د هغه خپل حق خبره کوي چې تاسو دا کوم بوتان یې جوړ کړي دي او تاسو ورته خدایان وایې، ظالمانو جواب قدرې نشي درکولی، خبرې در سره نشي کولی، ډوډۍ به څه درکړي او بچي به څه درکړي، په خپلو لاسو متراشل ای قمقلوس په کوم طرف روان یې. دې ته خبره ورسېدله چې دې یو ځل میلې له تلل. ابراهیم علیه السلام ته موږ سره میلې له نه دی، وی انی سقیم، زه بیمار یم. بیماري د جسم هم ده او د ذهني هم ده. ذهني ټینشن کې سوچ کې پروت یم. خوشحالۍ له میلې له خو هغه څوک وي چې بېغمه یي، چې کوم سړی په غم او سوچ کې پروت دی خوشحالۍ څه کوي؟ زه په غم سوچ کې پروت یم چې خدای ټول قوم مې دوزخ ته روان دی او ستا په مقابله کې بوتان رایستی دی، هغې ته خدایان وایي. دې کې ما له میله خوند راکوي. لاړل میلې ته او چې کله به تلل نو یو لویه مندر یو مندر د بوتانو دی، هغې کې واړه خدایان مو غټم پکې و، نو دوی به خوراکونه راوړل په هغې کې به کېښودل، دوی چې دا برکتي شي زمونږ دا خدایانو نظر پې لګي برکتي شي. نو چې بیا به واپس د میلې نه راغلل نو بیا به هغه خوراکونه خوړل. خو چې دې څنګ میلې له ووتل ټول د سلمې ښځې نر ابراهیم علیه السلام ته برګې په اوږه کې ورغې په هغه خدایانو باندې. لومبې خو چې ورننوت وي ما لکم لا تأکلون، خوراک درته مخکې پروت دی، خره بچو خورئ نه، خوراک چې هلته مخکې پروت دی ورته روژه دې نیولې ده، خوله دې بنده کړې ده، دا خوراک ولې نه خورئ؟ بیا ورته ما لکم لا تنفقون، دا خبرې را سره ولې نه کوئ؟ زه درته یم ډوډۍ خورئ او تاسو ما سره خبرې نه کوئ. بس برګي یو چت کا او شورو یې پې وکړه او ټولې دړې وړې کړ، ټکو څه ترې یې کړه، بېغمه یې کړل. یو چې کوم مشر پکې وی پرېښود او بیا تبرګي راواغېست، دغه مشر په هغه اوږه کې یې ویزان کړ او لاړ. هوښیار و. قرآن شریف کې الله ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. و ابراهیم موږ ته د ماشوموالي نه معلوم و، نو موږ وله پړه کې هدایت اچولی. زمیندار ته چې کومه ځمکه معلومه چې دا فصل زرغونی نو پکې تخم کري، او چې ورته پته چې دې فصل کې د زرغونتیا شمېر دي د هغې کې تخم نه کري، هلکه دې کې تخم نه غورځي، وایي دا تخم خوري. نو الله ته پته نه لګي چې په چا کې د پیغمبرۍ بوزغلې کرل پکار او چا کې کرل نه دي پکار. الله یعلم حیث یجعل رسالته. قرآن شریف کې الله وایي ما ته پته ده چې د پیغمبري کوم ځای کې لېږم، ځای راته معلوم دی چې دا د پیغمبرۍ قابل دی، دا ځای د پیغمبرۍ قابل نه دی. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. وایي موږ ته ابراهیم علیه السلام د ماشوموالي نه معلوم، موږ مخکې نه وله پیغمبرۍ بندوبست کړی او موږ وله په زړه کې هدایت اچولی. نو غټ بوټې پرېښود چې دوی څنګه رالل او په مندر باندې ورننوتل چې که غیر به خوراکونه خورو. چې ویې کتل نو خدایان یې ټول په غرو کې د غوښو په دې ټکو څترې پراته دي، د چا پوزه نشته او د چا غوږ نشته او د چا مخ نشته او د چا سر نشته، او مشر ته په غاړه کې تبر پروت دی. هلکه دا چا کړي دي؟ من فعل هذا بآلهتنا، دومره قمقل دی. وایي زمونږ خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ هلکه چې ستا خدای ځان نشي بچ کولی، دې تا له به زوی سینګ درکړي او تا به د بیمارۍ نه څه جوړ کړي او مال به څه درکړي. دا بت پرست قمقل قوم دی رونو چې موږ غواړو چا نه به غواړو، الله نه، هر څه د الله په اختیار کې دی. مرض به موږ نه څوک لرکوي؟ الله. او تکلیف به څوک لرکوي؟ الله. او بچي به څوک درکوي؟ الله. بل څوک نشي درکولی. دا د الله فیصله ده. بعضې وخت په دې اخباراتو کې ګورم لیکلي وي ګارنټۍ سره بچي درکوو، دا نجومیان دي اکثر ګارنټۍ سره، ګارنټي کے ساتھ 100% ګارنټي، او که ونشو دومره انعام به درکوم. الله زه قمقله. قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناثا، چې وغواړم چاله لوڼه ورکوم، ولمن یشاء الذکور چاله هلکان ورکوم، او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله هلکان او جنکۍ ګډ وډ ورکوم، ویجعل من یشاء عقیما، چې وغواړم څوک شان کم نه هلک ورکوم نه جنۍ ورکوم. چې خدای را فیصله وکړي نو جومي پلار به وکړي، ټولې ګډې وړې لګیا دي.
دا الله فیصله نو وی چرال قمقل ته ګوره چې دا مون خدایانو ته ځالو بچا کړو هلکه څنګه خدای دی چې پوزه دې پرې کېږي او غوږ دې پرې کېږي بله پوزه نشي ساتلی تاله به پوزه درکړي بل غوږ نشي بچ کولی تا به د مصیبت نه بچ کړي یاره وی سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم یاره وی یو هلک ته ابراهیم یې نوم دی زمونږ دا خدایان ډېر په بدو یادوي معلومیږي دا چې هماغه کړي دي ابراهیم علیه السلام یې راوست تا زمونږ خدایانو سره دا کار کړی دی انت فعلت څنګه دی هذا بآلهتنا یا ابراهیم څه تا کړي دي ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي یاره وره ما سره څه دي نه ټوپک شته او نه توره شته او نه چاقو شته څوک چې دونه وال کوي خو هغه سره خو داسې لږ نه که نه هغه کاکا سره ته به هغه سره په اوږه دی او تپوس ما نه کوې خو چې مړې څوک وکړي نو خلک کم سړی رانیسي چې سره ټوپک نو کاکا سره د شي په اوږه دی ته پر هغه نه په غاړه کوې ځان او تپوس ما نه کوې ما سره څه تش تور لاس والی هغه بابا له تپوس وکړې او بق مخ چې سترګې ورته غړی او تبرګې هم په اوږه دی خو دا چې ته غوسه شوی دی عقل خدا وي چې دې کې د غوسه شوی دی او شور یې په دوی کړ تبرګې هغه سر او دا چې وجلې کېدل دی بابا دی که بچ ته به هم ورسره دی ته بس ورسره دی او بچي والا خلک ماتوي او دې بچ کول نه شي کولی تپوس نه کې کوي بابا دا غټېدل تپوس وکړي حال به راته وایي چې دا چا کړي ما کړي دي که بل چا کړي دي هغه یو بل ته وکتل چې بابا خبرې کوم ځای کولی شي او بابا نه مونږ تپوس څنګه او بابا تبر پلاس کې څنګه چکلی نو چې کم پکې هوښیار وو یو بل ته وایي یاره ګورې مونږ ډېر قمقل یو ښه یو بل ته ډېر قمقل یو واقعي مونږ قمقل یو ځکه چې دغه بابا ته په تبر په غوږ کې او ویزان دی او بچي والا خلکو ماتول داړو تپوس جواب تپوس نه دی کړی دا بچي بچ نه تللی شو نمرود خو پوه و چې شیرانه بل طرف ته ځي ویونو چې ګرفتار کې ابراهیم همده کړی دي اورې بلک داسې اورې بلک غرغنډې چې مرغۍ پې د پاسه پر نه شو والی او حضرت ابراهیم علیه السلام یې ورغورځو ور ازمایش خو راغی که نه څومره ازمایش راغی د پلار روانه شوه د مور روانه شوه د قوم روانه شوه جیل ته لاړ دا هم نه چې که یو ورځ کې اور ته غورځوي نه جیل کې اچولی لوږه پې تېروي تنده پې تېروي تکلیفات ورکړي او بیا چې اور ته غورځوي دا به څومره تکلیف وي او دومره تکلیف دی چې د په اسمان فرشتې پروردګار ته په چغو دي ای پروردګاره په مخ د ځمکه ګورې دقه یو ستا بنده دی اے پروردگارا په مخ د ځمکه دغه یو کس ګورې تا یادوي اے پروردگارا ستا د مخه ورسره د هر چا روانه ده الله ګوره ډېر نیازبین دی اے خدایه بچې کا الله فرشتې جاړي پروردګار ته ته ابراهیم علیه السلام دومره د هغوی رحم راغی ویې ځای که تاسو امداد کولی شئ تاسو له مې اجازت درکړه وکړئ ورسره امداد الله مونږ ته ووایه مونږ ورسره امداد کوو ځکه فرشتې بغیر د الله د حکم نه هېڅ هم نشي کولی ویې ځای امداد راغله د باران فرشته د زول راله ابراهیم من ته حکم وکړه الله په اجازت راغلی یو زه زول راولم او دا اور دې د اوچتوم او د دې نمرود د دې قوم په دا کورونو کې ورچوم بله فرشتوی ما سره د باران اوس 2 سکنډه کې باران راولم ټول اور وجنم ابراهیم علیه السلام څه وایي وایي رب شته که نه تاسو نه امداد اما تاسو چې فلا تاسو نه امداد نه غواړم الله مې شته زما په حاله خبردار دی هغه نه هم نه غواړم مایي ضرورت نشته دومره تکلیف او دومره مصیبت دی په ابراهیم علیه السلام چې فرشتې خدای ته جاړي چې اور کې وغورځو الله وایي یا نار کوني بردن وسلاما علی ابراهیم چې په الله دې دغه توقع او بروسه او یقین وساته الله به دې بیا مړي داسې ده که نه یخ شه خو داسې هم نه چې د یخنۍ نه یې مړ کړي ګوره معتدل اور معتدل شو اور مړ شو دې ته روغ راووت بادشاه خو پوه شو چې بل علاج نشته وایي شه د ما د وطن نه وځه ولې چې دا خلک ټول مسلمانېږي هغه نمرود چې ځان ته خدای وي الله څه وکړل ماشه راغې په دا پوزه کې ننوت او بعضې مفسرینو عجیبه ټکي لیکلی دی وایي ګوډ ماشه مې په یو دغه باندې خوا باندې ګوډو سویمه کې ننوت سویمې نه دلته ور ورپېږي راغې دې ځای کې دا دغه دي خالي میدان یې دا نظر چې پکې راځي دې سر ته راوخته چې راوخت هلته پر پر کوي وزر یې لقی او پر پر کوي اوس به څه کېږي هېڅ علاج نشته هېڅ علاج نشته بس درد دی چغې وایي سترګو نه اوبه بهېږي پوزې نه اوبه بهېږي او پر پر ورته په دې دماغو کې لا بېل کېږي پر پرکې ورته په دې دماغو کې لګېدلی دی دا د نظري دا چې کوم د هډوکي لاندې دا کولاو ځای دی په دقه ځای کې ورته ماشه ناست دی
او پر ورته کوي او په پوزه مو به بیږي او په سترګه مو به بیږي. سترګه کې د معمولي غوندې او د ماشي یو خپه پرېوته نو سړی ژوند تېرولی شي. خو څه به کېږي چې داسې به یې کړې پر به لږ قلار شو او دل به هم قلار شو. سړی ځان ته کېنو نوکر اله راشه ما په څپېړه دلته وهه شا به وهه اوس هم چې څوک ناجوړه شي شا به یې په ما راخېجه زور کوه وي خپه به دې ماته شي ورکه زور ماته دي چې خو درد تیز دی. صحیح داسې که نه کوي اله وهه هغه نوکر هغه خادم چې وی دا زما عبادت کوونکی دی او زه معبود یم څونه ځان یې لوی ګڼو زه خدایم دا زما رعیت دی دا زما مخلوق دی. هغه ورته چپله ونیو په دا سر به یې ټساو چپله یې ورته ونیو په دا سر به یې ټساو او چې په سر به یې ټساو نو د هغې درد سره به هغه درد د سر یو بوټۍ غوندې لغوندې قلارېده او پر به هم لږ لږ قلارېدل. نو چې هغه به د چپله خوا کولو شا به که نه بیا وهه دغه ژوند و ټسه 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 ټسه. الله ورته وښول چې ته د ما سره همسري کې ته زما په مقابله کې ودرېږې چې زه خدای یم په خدای بیماري راځي. زه اوس په هغه چا دې ډبوم چې تا د چا ځان خدای کړی و چې د چا دې ځان خدای کړی و په هغه دې ډبوم په دا سر دې ډبوم په ملام نه په دا سر دې ډبوم. یو سور ولې جم دی اخره کې مردار شو مړه شو. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اخیری انجام غلبه بیا د چای د حق باطل ختمېږي.